یو دوه روڼه وو نو هغې وی څه په دغه باندې په کانګړو کې سره وړو خو یو خره به والو لالا په میله کې نو یو ورته وی ښه دا پکې یو لنډه غونته خبره کوو ښه نو بایجو چې د میلې رس ته لړه خالي ته نو خره یې خوښه کړه چې خره یې خوښه کړه دواړو وروڼو واغسته واپس را روان دي ښه خوشحاله دي چې سمنځ راغله یا پارلنګ یا دوه نو وي دې دی کې لالا لږ سالو او د خره په دغه وګورو چې سا ما یې واغسته ځان یې دمه که نو جودې کې چې خره یې کتله نو هغه خره شامکوره وړانده وه وی لالا دا خره خو وړانده ده وی ښه زمونږ په نصیب کې دغه یو خره وي هغه هم وړانده وخته نو بد داسې څه خبرې مبرې به کوو دا خو دغه راغلی انګریزو او د دې کلو یې ځان له تاریخ لیکو نو د اسوټا کلي دوه کمزورۍ وې چې د دې یو خان نه دې ځان له د زیدې نه خان راوستی نو ثابت ګانګو ډېر چې نه وو جیداد یې ډېرو خو خان یې نه بل دې کې دا شی و چې هغه تاریخونه لیکل نه یو پکې رامنډه کړه وی صاحب زمونږ اسوټا خو دې هېر کړه وی زه په رضاړو کې د اسوټا نسی که نه خیر دی نو بس هغه متل ورپورې ونښتو اسوټوالو اسوټا کې ګوره زما خورئ نه جنګ به راسره وکړي او نو هغه دغه راغلی و زمونږ دې کلي ته علي حیدر استاد نو ببر کاکا ته وی ای په دې خوړ باندې سږدو هغه ورته یې څه پې کېدو وي زه دا ویم چې اوبوس که د لنډي چې بدن دې وګنډي هغه ورته یې په جمي ورته کوز نه شي که نه په مور به دې ومنډي هغه زمونږ په دې کلي کې یو شاعر و زمونږ خوږو وروڼو څه جټانه غونته شاعر و خو ډېر ښه نو زمونږ د چم نه بل چم په هغې کې د خان بابا ښځه مړه وه نو یوه ښځه بلې ښځې ته وایي چې خورې ته چېرته تللې وې نو هغې ورته وایي زه مصبدار ته تللی وم وی سله وی هلته یو دمګر او په ما باندې د بادو دم اچو خو بلکل روغه رامټه شوم وی راځه د روشم خان کاکا ښځه مړه ده دوا به وکړو او ستا به هم ثواب وشي زما به هم وشي هغې ورته وی خورې ډېره خوښه مې ده وی څه به ترې وخورو څه به راوړو ځان سره خوارې دوا له زما د خان کرا نو چې د دوا نه را روان شي دی ډېر خوشحاله په خفقان شي خورې وي دا بس لړزان شي د حسن شاه د لاسه وایي دا کړه خوارې دوا له زما د خان کرا نو حسن شاه به په دغه ځای کې دا څیزونه جوړول به نو یو ورته وایي ما پې کېکله هغه شان مېړه خوږېږي خو شکی د چا په قدر څه پوهېږي دغه کورو د پخوانه ماته معلومو ما پې کېکله هغه شان مېړه خوږېږي زما خوږه وروره زمونږ په دې کلي کې یو شاعر و خو هغه صوفیه غونته و لکه دغه نه و نو هغه ورته ویي دغه دی باچا صاحب په دې اډه ریسټ دا شی په دې کې راغی خو صحیح به اوس خبره راله یاره د ایلام شاه بابا وینا به چا سره نی ویم ما سره شتې که نه نو ټولو کتل چاپېره چې یاره دی به څه وایي د ځان نه به ورته جوړول کوي هغه وی پاتې به دنیا شي د هر چا نارماني آخر به ترې نزدیکه د چایي پهلواني لاندې به د خاورو شي که خان وي که غریبو سخت سخت هغه وي په هر چا وي ځانځاني نو ګرم د بازار د دې دنیا که پې پوهېږې هغه سودا وکړه چې د نوي خپېماني نو ځان سره سواله چې د هلته کې په کار شي تش تور ته لاړ نه شي بیا به ناستې ارماني نو وایي ایلام شاه د ګناهونو سر مې نشته فضل په ماو کې یا الله رب ته غني نو د دې یو ځای هغه بیا سلوکي و نو ما سره یو ملګری را روان په بازار کې هغه خپل سم نوم حسن شاه خو خلکو به ورته حسن کاکا وي نو هغه ملګري ته زما وی ولکه زرګرګي نو هغه ته ها کاکا وی راشه ما ته بوجه راوچته کا نو هغه ته کاکا څه ځان له دې کار کتلی دی او دا د بوجې ټیم دی
وی خیر دی اوس خو لا وختي دی ور براړی ماسپښین ته را دننه شئ مشین ته که نه بیا مې دغه خبره وکړه نو بس داسې ساده دی د نن نرۍ غونته په سر کړو نو ما ورته یم کاکا ته ووایه چې کاکا ته بر والی کوم هغه وی ته پې ما سپکی ویم نه دی پې سپکوم زه ته ورشه وی حسن کاکا ته بر والي وی نه خانې ستا د نیت دوبر والیم باچا صاحب اوس وایه نور څه ته ووایم ویلمه ګوره چې سیلی راله په تماکو باندې ګلی راله واړه وطن که توپانه په جړاجاړي باغوانانه وی ټول تالامونه مې شورا یاده ټول باغوانان مې شورا یاده باجا بامخیل ورسره یو کا کالا درې پورې وردو کا ګډې پنجپیر باندې باران وریږي د خدای نه څه مسلمانان یریږي شمانیری کلي کې خیر توبه بهسته د خدای د خیر او اسمان کې راغلی د قبلې اسمان کې شوي ولی ولی چې راتلی د نورخاتو چې یو خوا بل خوا مې کاتو پکې سورېږم که لاری راله په تماکو باندې ګلی راله سیل به کومه د مړدانه په جړاجاړي باغوانانه په ګوهاټي کې شته یو باغ د مزې ورسره خوا کې د چارباغ د مزې هلته کې وډېر تماکوانه ګلی وخلي په آرامیانه سبا به زم امزا ډېر ته ورسره خوا کې پای ډېر ته بیا به راځم په منصبدارو هر یو ورټ پرېښې مالیارو ډیپو ته تللي چې خانانو اوس په ډیپو کې نوکري کوي د خپلو لاسو نه خواري اخلي فکری د شعر مې جوړی راله په تماکو باندې ګلی راله نو سیل به کومه د مړدان په جړاجاړي باغوانان علم شغیر د نوي کلي د ګلی جوړ شو ورته سلي یوه شپه چې شغجانا ته راله د کرخیلو باړو شاته راله شغه د شی په مرګرتیا شوه د اسوټا په مرګرتیا شوه په اسوټا کې باباجي صاحب و سلام پې کوم د لوی ولي صاحب د شیره غونډ نه دا جلی راله په تماکو باندې ګلی راله نو راورېده په کالو خانه په جړاجاړي باغوانان شوه تولاندی مې شورایا دا ډاګې کړه برباده په یار حسین باندې غرګي وریږي دا خو د هر چا په زړګي وریږي پکې سورېږم که لاری راله په تماکو باندې ګلی راله سیل به کومه د مړدانه په جړاجاړي باغوانان سبا به زما بایی خان ته د رستم ډېر ګرم بازار دی راځئ چې ځو ګاډی تیار دی هلته کې شته د بایی خان بیا دوباره په بشخالي راشه په ګړی کلي یو ځلي راشه د رستم ډېر ګرم بازار دی راځئ چې ځو ګاډی تیار دی په مچي کلي یو شبه شوې ده په غلاما کې زلزله شوې ده جلال میر شپرمولی راله په تماکو باندې ګلی راله نو شته شغجانا کې یوسف خانه په جړاجاړي باغوانانو دا مې د دې کاکا د طبیعت دپاره یو چاربېته پکې وکړه ښه او بس د ببر ستا د قسمې زه ورځه لار د قرآن ونیسه زما خبرې به سبا له تاله خوند درکړي دا د ببر کاکا چاربېته وي ستا د قسمې غیر لارې د شیطان پرېږده الله تعالی ته ځان نږدې که په ژوندونو پاکه لمن د محمد اخر زمان ونیسه پنځه ګلونه د یوې ورځې په شمار اخله د دې عوض به تاله هلته کې دوچن درکړي زما خبرې به سبا له تاله خوند درکړي ډېرې پیدې دي د حضرت ته خوږ همت دپاره الله جوړ کړي جنتونه په قدرت ته مزې په شوتو شاتو به معمور هر صحت ته مزې دنیا خجل پکې څانګه د ایمان ونیسه ستا د قسمې زه ورځه لار د قرآن ونیسه ډېرې پیدې دي د حضرت ته خوږ همت دپاره الله جوړ کړي جنتونه په قدرت ته مزې په شوتو شاتو به معمور هر صحت ته مزې په هر مکان پار تیار بیا لښکر ګرځېده د سکندر شاه جهان نه حکومت پاتې شو تخت پاوا به د سلیمان پیغمبر ګرځېده ناغه تخت ناغه خلک د محبت پاتې شو لکه قلم به په بیان د ژبې سر ګرځېده د زړه بلاس مې په بدن کې امانت پاتې شو په ټول جیدات کې به 15 ګزه کفن درکړي زما خبرې به سبا له تاله خوند درکړي ډېرې پیدې دي د حضرت ته خوږ همت دپاره الله جوړ کړي جنتونه په قدرت ته مزې پار مکان پار تیار به لښکر ګرځېده د سکندر شاه جهان نه حکومت پاتې شو
لکه قلم به په بیان د جبې سر ګرځېده د زړه بلاس مې په بدن کې امانت پاتې تخ په هوا به د سلیمان پیغمبر ګرځېده نه هغه تخ نه هغه خلک د محبت پاتې شو انو ببر شاعر به ګزارونه په ګړدن درکړي زما خبرې به سبا له تاله خوند درکړي دا د ببر کاکا یو چاربیته وه خدای پاک دې وبخي هغه مړو هغه او کیسې ما ته ډېرې راله راځي خو چې څوک راله مخې ته کړي چې یا دا ووایه یا دغه ووایه بلا شي دي راسره